چې زما یو شعر دی چې یا د پښتو ادب سره ذوق ولري، یا د پښتو ادب سره ذوق ولري، یا د شاعر شي پورا کام د ترجمان شي سړی، یا د شاعر شي پورا کام د ترجمان شي سړی. بصر صاحب مې ولیده زه چې ماشوم یعنی سکول به مې پانچ چټي ولا خبره ده، ما به د بصر صاحب شعرونه ویله اکثر په سټیج باندې، وی چې ما په اسمان وغوښتلې خدای پاک په ځمکه راکړې او ملاقات به دلته قسمت ورسره. لږ مجدي شعرونه به وایي ځکه چې ماحول داسې جوړ شه، بور شوي دي کسان تقریبا دواج کا. زما نه پس لکه ملنګ چې در په در وګرځې، زما نه پس لکه ملنګ چې در په در وګرځې، بیا به در یاد شمه چې هېڅوک ته لحاظ نه کوي، چې ستا د ښار خلک یو بل سره ګویا نه وي خو، چې ستا د ښار خلک یو بل سره ګویا نه وي خو، تا غوږ نیولی وي خو تا ته څوک اواز نه کوي. او دا هم کیدای شي چې دا ستا د بېننګۍ وجه وي، دا هم کیدای شي چې دا ستا د بېننګۍ وجه وي. زړه مې درتله غواړي ضمیر راله اجاز نه کوي، زړه مې درتله غواړي ضمیر راله اجاز نه کوي. څه غزل انتخاب شوي دي، څه بې احسانه د څوک ښکلي مخ رڼا اخلي، څه بې احسانه د څوک ښکلي مخ رڼا اخلي، لکه پتنګ د څوک په یو لیدو انجام ته رسي. څه بې احسانه د څوک ښکلي مخ رڼا اخلي، لکه پتنګ د څوک په یو لیدو انجام ته رسي. سترګې مې ښکته شي چې ستا په دروازه تېرېږم، سترګې مې ښکته شي چې ستا په دروازه تېرېږم، زما او ستا خبر به څنګه دعا سلام ته رسي. او په نفرتونو دا نیمګړې چا شل کړې نه ده بصر صاحب، په نفرتونو دا نیمګړې چا شل کړې نه ده، همیشه مینه کې سړی لوی مقام ته راسي. او لکه موسی د هر مؤمن ستایو جلوې په تمه، لکه موسی د هر مؤمن ستایو جلوې په تمه، خو کوهیتور نه به تېرېږي چې کلام ته رسي. او نه په عزت نه په شهرت نه په دولت ته خدایا، نه په عزت نه په شهرت نه په دولت ته خدایا، ستا په حرم باندې مین دي چې احرام ته رسي. نه په عزت نه په شهرت نه په دولت ته خدایا، ستا په حرم باندې مین دي چې احرام ته رسي. او سجاده داسې الفاظ پرې در روان نسل ته، سجاده داسې الفاظ پرې در روان نسل ته، چې بعد از مرګ دې یادوي چې ستا کلام ته رسي، چې بعد از مرګ دې یادوي چې ستا کلام ته رسي. شکریہ.